یو بادشاہ یو سره پلار روانو تپوسی ته وکړو چې کاکا چرته زه خاري مخ کې دی ورپسې او ته روانم غریب سره ما بادشاہ ورته وی چې څه هغه بدر کړ خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم داغه جواب را ته چې څه زه بدر کړ اخر والا ورته چې وای و اول خو می دا سوال د در باندې چې د دنیا منځ کم یو خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه او خيار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلو و راځه دا خو د ول دومره معمولی خبره وکړه چې ما د خرطم معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسي پاس څوک سور سړی دی او سړی ور سره خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړی ول دا د دنیا منځ زما خر د بل ځای کې متیازي نه کوي دا منځ دی او بادشاہ سلام دا صاحبہ وي که یقین دې ناراضي نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړیم ز خپل کار پسې روان بادشاہ و فو په سم بلا وره او د دنیا کچ کولې چې د دنیا منځ دی کړي ورته بس یو پښتنه درنه بل کوم چې د اسمان ستوري څومره وي د اسمان ستوري ول دام ماته معلوم روان دي په لار د شګو یو لوی ډیره په مخه ورغله ول دا شګي دی ول د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره بادشاہ خدا کاکا اخرینه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي دی وخت ورته برادر دو سوالونه مې در ستا حل کړل زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشا لخت والا دا خر شړه زه په دې اس سور شم بیا ته تاسو کو زه به جواب درم الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خروالای په اس کې نو د لګر لخت واغسته خر شړه کلا کلا سره د عقل او سره د عقل لیونه فغرونو سر شوي ولې سره د عقل کتا سو خیالو کې په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نه نمایدا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام په دغه ځای نه را دغه کی تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سره د عقل پټه پړون کو را کوشو خروالای په اس کې نولو د لرګي واغه سو خاري شړل ویلو تاسو کا ویلې په دې مې پوهه کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ول دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال راکړو او لړ تاسو خیال دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی بار وخت کې خپل خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان زمانہ کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے الله ستاد کمال اوصاف چې دي دا غیر انتها په دې کائنات کې سوچ کا اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې باندې دماغ مخکې باندې نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره باندې سرګوټي کې دا براشي کې خدای چا پیدا کړ نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي خدای ته خدای زکه وي خود
خدای معنا څه خدعا. دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خدعا څه معنا. بل خبره ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها. د الله ابتدام نشتا. ابتدا دا معنا چې یو شی مخکې نه اوس پیدا شو نو ابتدا یې شروع شو. انتها دا معنا چې وو او ختم شو انتها یې وشو. نه، ما لا ابتداء له ولا انتها. دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري. وجود دې څه شي. بیا علماء فلاسفه او منطقيان یو باس کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغه د خپل عقل مطابق اسونه غلي. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزای څه دي، او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلی ما، زه کلی زما اجزا دي خاورا اوبه اور پلان. خیال راغی. که کلی دی نو اجزای څه دي. د دوی دماغونه چې یو ځای ته لاړ شي نو هلته ودرېږي، هغې نه په مخ کې نشي. لکه دا طالبان حضرات پوهېږي په حکمت کې یو باس راځي هایولا. هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص ونه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده، او نه په استاد پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان دی، بمبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد مونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه هایولا دا شی دی راشي چې نستاسو عقل ورځي ونه زما داسې ګوتې دواړه ونیوې وې د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه دوربین ولا راوړي چې وی ګوري چې دا هایولا څه شی. خیال راغی. دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چې لاړ شي هلته ودرېږي. عزیزانو دین هغه شی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدای. انساني عقل چې ختم شي هلته د دین ابتدای. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسایي دین ته نه کېږي. تاسو خیال راغی. لکه یو سړی تپوس وکړو چې سړی په اودس کې او هغه نه هوا خارج شو، نو دی به څه چل کوي؟ څه چل به کوي؟ اودس به کوي، یعنې مخ لاس به وینځي که نه. کوم ځای نه چې باد وتي دي دغه ځای خو به نه وینځي که نه. نو ګنده شوی کوم ځای دی او وینځي کوم ځای. عقل دا وایي چې بای دې کوم ځای نه هوا وتي ده دا ځای ووینځه. نو هوا کوم ځای نه ووته او وینځي مخ لاس او خپې. عقل دا دې عقل داسې مثال دی. لکه زمونږ په دې ملک کې ساینسدانان هم ډېر، اوس خو یو نوی ټکی راوتی دی ټیکنالوجي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی، ټیکنالوجي ټیکنالوجي. پوه نه یو چې ټیکنالوجي څه بلا ته وایي، خو ټیکنالوجي وایي. ټیکنالوجي یو صحیح معنو مې ټکی ډېر وایي او یو ټیکنالوجي ډېر وایي. نو دغسې دا ټیکنالوجي والا چې دي که نه، دا یو پروفیسر روانو الکان ورسره دي او کوک کیڼ به کېده. که تاسو د دې ساینس دا ماسټران وګورئ، دی چې په لاره ځي داسې کاږه کیڼ ځي او د خلکو ته دا شو کوي چې دا د ساینس ټیچر دی یا د ساینس استاد دی، نو دی په دې کائنات کې ریسرچ کوي، دغه فکر پکې کوي. او که نه جاز به جوړی چې دوی به هم سپوږمۍ ته خېږي. کینې غوله نه سپوږمۍ ته چې څوک کېږي مچۍ نوري چې غولې شاکي. پاکستان ته ګوره، سپوږمۍ ته خطو ته ګوره. نه پرېږده چې دا ښځې ګرځوي. نن مې کتوه بله ورځ یې واده شوی دی، نن یې بربنډه لونډه ځان سره کېنولې وه او ګرځولی.
ایک په شرمونو مالو شرمې دی خو لا نکریزم نه دي تلي د لاسونو نه شرمې دلیا غاټ پختون دی صاحب غاټ بل مې وکړو صاحب دلته دا لارای ماره رنگای نن مې کته جوړه کړې خزه ځان سره په دغه سرک کې نولې په سکوټر مستریان اوس به د غریب څخه غم جاري مونږ به د غریبانو مرګتیا کوله چا ہے دوی سره زیاتې کیږي او دا غریب نه لوی ځن طلاق نشته د وس نشته وس د وس نشته او گربه مسکین اگر برداشتے گربه مسکین اگر برداشتے تخم گنجش از هوا برداشتے و دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی غریب پیشوی مزوبه تا وزر ورو لگوا پا دیملا او وائلو زوا نو دی غریبی پیشو کچرتا وزر لرلی نو پا هوا کی بے دمارغانو بیڑا تبا کڑے وی باوا دا غریب تا تاسو مونگا چی لک خیو وسم مشتا چاله چی سکوٹر خدای ورکڑے داغا حالو گورا چاله چی موٹر سیکل خدای ورکڑے داغا حالو گورا چاله چی موٹر خدای ورکڑے آخو دے پا نالن داغا حالو زما دیدان ورز میں داو چې خپکه گئی ما ټول د هلاکت او د تباہی په کشتۍ کې سواریو او کشتۍ په گرداب کې ګیره ده د غرقېدو انتظار کوي چې کله بغر کی انتظار دا کوا دا انتظار مکوه چې په دې ملک بچرته خیور دی راځي او تب خکېږي یا تا ته د سکون ژوند ملاوي او د زړه تسکین بدرته ملاوي دا انتظار مکوه د تباہی کشتۍ کې سورې او کشتۍ گرداب کې ګیره ده اوس انتظار د غرقېدو کوا چې غرقېږي بکړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی تپوسه ته کول یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الساعه اخبرني عن الايمان وغيرها وغيرها اخر کې ته تپوس کوي چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه په دې مې پوهه کړه چې قیامت وکړي علماء لیکي چې ایمان اسلام احسان دا تپوسونه چې پیغمبر نه وشو دا خو کمال نو جبرائیل بیا د دې تپوسونو سره د قیامت سره مناسبت چې تپوس کول چې یا رسول الله قیامت وکړي مولانا شبیر لیکلی دي چې تپوس مطلب دا و چې یا رسول الله ایمان احسان دا خو کمال دی اور کمال سره زوال لازم دی کمال دی راته بیان کړو چې د زوال ورځم راته وخایا چې زوال به کړي عزیزانو دنیا کمال ته ورسېده دغه نه پاخوا نور څه شته نه هغه کومه مزه ده چې تا پرې خوا هغه کومه ګناه ده چې تا پرې خوا هغه کوم عیش دی چې تا پرې خو نو کمال تک دنیا ورسېده اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي تاسو پوه شئ عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي په دې شپاره سنې یقین لري مولانا تنویر رحمت الله علیه یو سړی راغی و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې سیم دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي هغه ورته دا خاصانه خبره ده که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما ستيري هغه مې درته لیکلي کاغذ به پاس کړو ورځې پس بزرګ مړ شو د ور سره قلم او کاغذ لاندې په لحد کې کېخو او قبر یې باندې 3 ورځې پس چې ورغه قلم هم پاس پروت دی او کاغذ هم پروت دی پکې ورته لیکلي چې بچیا د قبر معاملې ذوقي وا ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي د قبر معاملې ذوقي وا ما وسکل او تر روان اوس په ما لاندې ستیر دي نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به نه کویږي خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړی دا پاغه شپاره سني ایمان لرا ځکه چې ما سره مغه معاملې وشو چې کومه پیغمبر په حدیث کې خیال مراد نو ارجو میں داو چې انتظار اوس دې کوي
چې کیږي به څه، نتیجه او انجام به زمونږ څه. قرآن کریم د خدای کلام. خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي، مخول خوند نه کوي. قرآن عام اعلان کړی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والاو، ادخلوا فی السلم کافة، پټول اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مکوئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعض کتاب ایمان راوړه او په بعض مراوړه، دا کار مکوئ. نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه څه ټوکې جوړي. نن ستا په ملک په رڼا ورځ سړی ولې تښتېږي؟ ځکه چې په ملک قانون نشته. یو ملک په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان چې په ملک قانون نشته. هیڅ مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. پلانی ځای نه سړی وتښتولو، پلانی ځای نه هلک وتښتولو، پلانی ځای باندې ډاکه پرېوته، پلانی ځای کې لارۍ وشو کوله. دا ولې دی؟ ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی چې سزا پکې نشته. زه درته د یو غل نه لاس پرې کوم، او په پاکستان کې دا आवाज وشو چې غل نه لاس پرې کېږي، ته وګوره چې ستا په ملک بیا څوک د غلا نامه وایي. سړی به بوځي، چټ به راشي چې 3 لکه روپۍ راولېږه، کینی کټ ورپسې راوړه چې مړې یوسي. موټر به وتښتئ، جواب به راشي چې 40,000 روپۍ راولېږه، موټر به وته. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د حکمران طبقې ده چې په ملک کې قانون تباه دی. په ملک کې قانون شته نه. ستا کور به ستا جایداد سړی به پکې زورګیر شي، 14 کاله مقدمه ور سره کوه، د خپل کور نه به سړی نشي. هغه ورځ یو فیصله م کوله، یو ما ته په غوسه شو، ویل ما سره ظلم کېږي، لکه کور دې وران شه چې وران شي، 4 کاله دې کرۍ هم نه ده ورکړې، جایداد هم د بل 15,000 روپۍ الټه ما په مالک جایداد کېښوي چې دوی دې ورم وکړه. ویل اوس دې م را سره زیاتې وکړو، 13,000 به دې راته ته اخیستی. دا کوم انصاف دی؟ کرایهدار خو د یو میاشتې اجارهدار وي، 100 روپۍ میاشت مې یو ځای درکړی، خو چې پهله تاریخ راغی 100 روپۍ دې راکړې او درته مې وی چې لرې کېږه، یو سکنډ به پکې نشي سارې دی، کډه به بارې. دا خبره به په تاسو ښه لګي نه؟ انصاف دا شی د ملک قانون دی صاحب. 14 کاله به دیواني مقدمه کېږي، غړنجېږي، راغړنجېږي، غړنجېږي، تاریخ شو، 24 شو، 28 شو، د بلې میاشتې 29 شو، دا پلانې شو، پلانې شو، اربونه روپۍ په دې عدالتونو خرج دی. د ملک د فیصلو دا حال. شریعت قربان د شریعت نه. شریعت خو د جماعت خبره ده، رای والا او را پیش کا او گواہی په وکا، یا ته لاس پوس کا یا ته سر پرې کا او خبره کړه. هغه آدم خوري چې رانیولې و دوی غړنجېده نن اعلان وکړو چې پانسي کوي. څه چلې کړی آدم خور ماشومان یې خوړلي، سوی خوړلي دي، 48 یې خوړلي، 8 پیدا نه کړل. بیا دوی دا آدم خور رانیولې دی، په خپل زوی اچولې دی، خپل زوی سره د دوی په مخ کې بدفعلي پې کړې. دا د دوی هغه انټاروګیشنونه دي.
عزیزان عرض مې داو چې دا ورځ انتظار کوئ چې د شپې سمله یو سهار را پاسې نه تاسو یو نه دا دنیا یې ملک انصاف نشتا انتها ده د ظلم انتها ده د ظلم سره سترګه دی وا وخت تیریږي سره سترګه دی نه وا قدر نه خزه چا بوتلم والله که څوک دې تپوس او کور زمونږ ځکه وران دی چې مونږه سره سترګه هم نشته چې په ملک یې وخت تیر کړو او خدای سره مونږ جوړ نه دی راغلی خدای سره مونږ جوړه نه ده کړې نو خدای سره مونږ ورانه ده او حکومت وخت سره مونږ ورانه ده نو نتیجه دا چې علاج دې د مرګ نه بغیر بل نشته چې د ځمکې خوله درته بیرته شي او پکې ټاک شي دا په تاسو عذابونه مختلف شکلونو کې ولې دي ترامنډه کې پولیس را سره دا چلو که دا عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل و کچرو کې را سره دا عذاب د کچرو په شکل کې در باندې نازل غوړي را باندې ګران شو دا عذاب د غوړو په شکل کې در باندې نازل شو تو سکل باران نه نشي ته وړو لګوره چې نور در باندې ګران شي که خدای ته منظور وای نور بګور تاسو خیر ورځ لټوي خیر ورځ نه بدتر ورځ به در باندې راځي داغه شرمېدلې قوم هغه ورځ په لار روانو یو په مخ راغی وی چې مولانا صاحب جمعې په ورځ تقریر دې ډېر خي خدا خزي مزه ما ورته مال دله سړی ما پسې موس چرته کولې شي ما پسې چې موس کې دا ټول نران دي ما چې دا چا خزي سپینې بورکې په سرای او په کورونو کې په ستر ناست دا چا خزي چې د کلو شاملاتي ما پسې موس نشي کولی پرېدم امنه چې تاسو په دې سنبو مال ما ستنې نه یم ما زه خو ډاکټر یم کونینو ستن چې چاته په کوناټي کې وای پرې نارې بدل نه وای کونینو ستنې دي شرمېدل داغه قوم شو او داغه نو یو طرف مګرموا د بل جانب تم سوچو چې دا زمون کم وسو کم اختیار دي دا مونږ څه کوو تاسو وای په ایمان زمون په دې ملک کې چرته شریفان پاتې شو شریف سره څه ته وای نا خانان مانان چې دي چې کینی شریفان دسي چرته خان ګوره د دمتوب دکاني وسته چرته خان ګوره میوزیک سنټرو دکانونه د چا دي د خانانو دي وی سی آرونه د چا په کور کې پراته دي د خانانو د بلو پرنټونه د انډیا والا د چا په کور کې چلیږي د چا خزي ګوري د خانانو شریف زاغه سړی ته وایم چې خزه سوټي تپی پردي لوخي وینځي او بیګاله روټای کوي د چا خزه چې په چادرو کې بربنډي ګرځي دا شریفان شریف دي ته دوی چې کینی مونږ ته رزیلانو رزیل هغه څوک چې د چا خزه بربنډي رزیل هغه چې د چا لور بربنډي رزیل هغه چې د چا سوی ګاندي مونږ شریفان موس ټیم راشي موس کو جنازې ټیم راشي جنازه کو د سړیتوب وخت راشي سړیتوب کو شریفان مونږ تاسو پوه شئ دا زمونږ ملک دی دا زمونږ خلق دی تاسو غریبان دغه خلکو ته بیا نه چینی کی د دوی خزه ته تاسو بیبي وایي بیبي دسه بیبي دسه بیبي ورته مو وایي خوار شي یا ورته خرا وایا یا ورته بورا وایا یا ورته ګډا وایا یا ورته بیگم وایا بیبي خو بیبي عائشہ وا بیبي خو بیبي فاطمه وا بیبیانې خو هغه څوک دي چې د 90 کالو شوي د 90 کال او په 90 کالو کې د خپل کور د کوڅې مخ هم نه لیدلی 90 کاله د کور د کوڅې مخ نه لیدلی بیمار ده او تر اخیری سلګي چې نر ډاکټر مال رانه ولي ډاکټر رانه ولي خزه ډاکټر وینه خزولم ز پرده نه ښکارا کوم مرشوا خزه ډاکټر ته انسانو نه کوله بیبي خو دې ته وي دا بیبيان زما عزیزان عرض میں داو چې قران کریم چې څه ویلي دي دا رښتیا دي یو ورځ به د بلې نه بدتري بل به د بلې نه بدتري دا سه وخت براشي چې انسانان به وحشیان
پلار به د زوی نه پرې پرې نارې وایي، زوی به د پلار نه پرې پرې، مور د لور نه، لور د مور نه، هر سړی به په ځان ځان. همغه وخت دی، همغه وخت. خبره مې دا کوله چې قرآن کریم د خدای کلام دی، دا تر اوسه پورې چې څنګه نازل همغسې باقي دی. او دا نور کتابونه ولې ختم شو؟ بعضې خلک تپوس ما نه څو ځله دلته چا کړی و چې د عیسایانو سره نکاح د مسلمان کېږي که نه کېږي. دې وخت کې عیسایي ښځې سره نکاح د مسلمان قطعا نه کېږي، ځکه عیسایان نه دي پاتې، ټول مشرکان شوي. هغه عیسایي ښځې سره د مسلمان بې مسلمانېدو نه نکاح کېږي چې کومې عیسایي ښځې انجیل د خدای کتاب ګڼي، عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر ګڼي، عیسی ته د خدای زوی نه وایي، بی بی مریم ته د خدای ښځه نه وایي. دا عقیده چې د کومې عیسایانې وي نو هغې سره نکاح د مسلمان جایز دی. اوس چونکې عیسایت ټول شرک شوی دی، لہذا د مسلمان نکاح عیسایانې سره نه کېږي. ډېرو کړي دي فی العالم عیسایانه وه مسله داسې ده، مسلې هر چاله معلوم هم نه، مسلو دا ګران کار دی. یو دا مې واورئ چې دا ښځې چې یو بل ماشوم له تی ورکړی، دا مسله ګورئ هر چا نه تپوس مه کوئ او نه پرې هر څوک پوهېږي. خاص مفتی او لوی مدرس عالم چې نه نو دا مسله ګورئ هر چا نه تپوس هم مه کوئ، ځکه چې یا به حلاله در باندې حرامه کړي او یا به حرامه در باندې حلاله کړي. خیال م راغی چېرته سورګیری نو شاګل نه، چېرته یو سړی او سرې ګیرې ته نکریزې ورکړي نو بس هغه سورګیری شاګل نو هغه هر سورګیری به چې کتو نو شاګل به خلک ورته ویل بابا هر سورګیری شاګل نه خو هر شی یو سورګیری شاګل. نو چېرته مولایي د دې دا معنا نه ده چې په هره مسله به پوهېږي. ښه عالم سړي نه د رضا د مسلې تپوس کول پکار دی، عالم سړي. ځکه چې تاسو پکې یو فرق وایئ چې دې جینۍ چې د دې ښځې تی راودلی دی نو چې کوم هلک سره یې تی راودلی دې هلک له یې نه ورکوي، د ده بل رور. خیال م راغی؟ بل رور سره خو یې کېږي، ځکه چې دې هلک سره راودلی دی. نو دا قسمه مصیبت ډېر جوړېږي. کومه جینۍ چې د کومې ښځې په خوله تی خوله کېږي، د دې ښځې په ټولو زامنو دا جینۍ حرامه ده، که مخکې او که وروسته. ټیک شو؟ کوم هلک چې د کومې ښځې په تی باندې خوله کېښوه، د دې ښځې ټولې لوڼې په دې هلک حرامې دي، که وړاندې او که وروسته. خیال م راغی؟ از جانب شیر دی اما خواهش شوه و از جانب شیر خار زوجان فرو. نو دا مسئلې کې هم ډېر احتیاط کوئ، هر څوک د دې اهل نه چې دا تپوس ته سړی. عرض مې دا و چې الله هغه ذات دی چې ما لا ابتداء له ولا انتهاء. په دې کې نورې خبرې دي انشاءالله بلې جمعې ته تاسو ته عرض کوم. اخري خبره دا ده چې قرآن کریم په خپل زوړ هیئت باقي ولې پاتې دی؟ ټکی هم یاد دی؟ ځکه چې څومره صحیفې د اسمان نه نازلې وې یا د قرآن نه سوا دا درې کتابونه دي. انا له لحافظون ټکی په یو صحیفه او په یو کتاب کې نو. الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. دا د حفاظت ټکی د بلې صحیفې او بل کتاب متعلق خدای پاک نه دی ویلی. او د قرآن متعلق یې ولې ووی؟ ځکه یې ووی چې نورې صحیفې او کتابونه وقتي او عارضي قانونو، نو الله د هغې د حفاظت ذمهواري نه واغستې چې بس پیغمبر وي قانون به وي، چې پیغمبر ختم شي قانون به هم ختم. قرآن چونکې تر قیامته پورې چلون کې قانونو، نو دا خدشه کېدی شوه چې د رسول الله نه وروستو دا قرآن کې رد و بدل چرته رانشي. نو الله وی چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یا الله دې قرآن سره به څه کېږي؟ اے حبیبه قرآن ما نازل کړی دی او زما خدای چې تر څو آباد د قرآن حفاظت به زه. نو دې کې رد و بدل ځکه نه دی شوی چې د دې څوکیدار چې دی هغه د خدای ذات دی. نو تاسو ته مې مخکې ویلي چې چی غم دیوار امت را که باشد تو چو پشتیبان، چی غم ز موج بحران را که باشد لوح کشتیبان. وای هغه کشتی ته هغه دیوال ته د پریوتو څه یاره ده چې د کوم دیوال پشتی جناب محمد رسول الله. هغه کشتی ته د غرقېدو څه یاره ده چې د کومې کشتی مانګی حضرت نوح علیه السلام.
نو هغه کتاب کې رد و بدل څوک کولای شي چې د کوم کتاب نگهبان خدای په خپل کوشش ډیر شوی. پیرنګیانو دا کوشش هم کړو چې د انجیل غوندې ګوتې په دې قران کې مواري. چا ورته وایي چې د یو کتاب حافظ هم نو. څومره کتابونه چې آسماني نازل دي حافظان پکې نو. واحد کتاب قران دی چې دې کې حافظان دي. نو کتاب کې خو به ترد و بدل په وکي د حافظانو په سینو سره به څه چل کوي. دا خو مسلمانانو ته یاد دی په جبا. بیا انګريزانو یو بل چل کړ. مليان خو قبر کې دادی دی چې دا د قبر معاملې به مونږ معلومو څنګه معلومو به څنګه سره امر شوای خاخو ور سره دنه میکروفون کې چې د سره څه سوال جواب کیږي چې مونږ یې واورو. لاره تار بوتله ده میل 2 میله سره خاخو خلق دلار خو چې نیمه غنټه تیرا شو چا وګونو تاسیزونه لګولي داسې आवाज پکې راغی چې ټول په ځای ځای هلاک شو او چاته حل نه وی چې دا आवाज څه شي. کم شي چې قدرت پټ ساتل دي راز څوک نشي معلوموله. واخر دعوانا ان الحمدلله. حضرت حنظله واده شوه دی او د واده ډومبه شپه ده. خوب ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې په وینو رنگ ولاړ ډومبه شپه ده د واده او کټنه ټوپ الله اکبر کو کټنه ټوپ کو ناوی رونی ورسول چراوی نه ویل حنظله خوب کې وایي دي وینا طبیعت کې خراب شو وینا څه چلو ویو بی خوب مې ولیدو از چې پچا مې ما آپ وینو رنگ دو احد په میدان کې ولاړ ناوی ورته وی جو حنظله دوا دړم به شپه دي دا شپه په زندګۍ کې ډېره د خوند شپوي سملا آرام کا. حنظله ورته وی بیبي یو طرف تستا مینه ده بل طرف ته د محمد رسول الله مینه ده. ستا غوندې زرګونه ناویانې ده د محمد رسول الله په یو ساس کې وینې باندې قربان شي. سملا بیبي او زلاړم توره راوغه ناوی ورته وی جو حنظله ما خود پرانا کې لیدلم نه پرانا کې مې لیدلم نه کتال ته شهید شوې زبد د قیامت په ورځ څه په جنم چې دا زما خاول نه دې ټکی تم خیال دې چې پرانا کې مې نه لیدل خزو بسړی چرته لیدل. اوس خو پلارالو لوړه خوشی کړی دي چې ځان له پخپله خوښ کوي کنه دا داسې پلاران ورته وی لونو ته چې ځان له خوښ کوي که په هسپتال کې دې خوښ کو که په مال روډ دې خوښ کو که په صدر روډ باندې دې خوښ کو که په زیارت کې دې خوښ کو که په اډیرو کې دې خوښ کا ګرځا ګډي ځان له ګډ پخپله خوښه اے شرمېدلو بې غیرتو اے شرمېدلو نن چې ودیږي هغه ځان له پخپله خوښ کړي. حنظله خزه ورته وایي چې سړیا ما خو پرانا کې لیدلم نه کتال ته شهید شوې زبد قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی. حنظله د خپل لستوڼه اوښلو او بیبي ته وی جو بیبي زما دې لستوڼي ته وګورم غزال ته شهید شوم د قیامت په ورځ با د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼه شلیدلې بیا بستا خاوند وی. په یو منډلا چې ګوري حضور علیه السلام غاښ مبارک شهید شوی وینو نه رنگ بنگ. حنظله شروع وکړه چې شروع وکړه حنظله شهید شو. حنظله هم شهید شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې حنظله واده شوی او نه. صحابه ورته یا رسول الله حنظله پروت دی
جبريل علیہ السلام راغی و یا رسول الله الله وی چې حنزله له غسل ملائکه ورکړي د کورا به غسل راغلو او دلته شهید نو دله به غسل ملائکه ورکړي جبريل ورته وبا چوا ملائکه غسل ورکړي الله حضرات محدثین اوس د حنزله نوم چې اخی نو هغه سره وی حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکه ولا غسل ورکړي غسیل الملائکه عزیزانو عرض میں داو چې الله دې نراولي هغه وخت کستا په ملک حمله وشو د حنزله ایمان پیدا کا په یو هوا بروانه او داسې به خوشاله چې د خدای لاک لاک شکرونه به وباس مونږ ولې جنگ نه یریږو مونږ ځکه جنگ نه یریږو چې مونږ نه خزه پاتې کیږي مونږ نه جایگیر پاتې کیږي مونږ نه بلډینګونه پاتې کیږي مونږ نه بنگلې پاتې کیږي مونږ نه بنز موټر پاتې کیږي مونږ نه په بانکونو کې فکس ډیپازټونه پیدا دا پلیت مردار خواره وګورئ په دې بانکونو کې د دولتمندو پیسې پرتی دي فکس ډیپازټونو کې فکس ډیپازټ لک پسې 1100 روپے حکومت سود ورکړي 10 لکه 10 لکه 50 لکه فکس ډیپازټ کې خېدي بیغامه بیغه چوي پروتم بانک کې می پیسې خېدي هغه منافع وي راځي دوی په منافع نامه یې دا ټول آرام خواره مونږ هم آرام خواره دا د سود د زکات پیسې دي مونږ په سیراوړي مدرسو ته او جمعهتونو ته ملازم شکرانه ده چې مال راکې شکرانه ده چې سرکاري افسر له ورکی رشوت شي او چې پیر صاحب له ورکی نو نظرانه شي تاسو پوه شئ عرض میں داو چې بادشاہان لاړ هغه جرأتمن خلقم لاړ چا بچ سر پتلی کې دا الله د پاره ګرځولو هغه لاړ بادشاہ وزیر توي كل يوم هو في شان اور د الله په یو نوی شان کی پوي میکا هغه دی اورز مهلت را کچې ز سوچو کم کور تراغه نو غمگین پروت ته چې اوس تپوس چانو که مولانا تپوس کوم نو دا خزما بی عزتی ده ځکه چې وزیر اعظم د مولانا څنګه د مسلې تپوس تاسو د خپل وطن کې وګورئ چې د کلی کوم مالدار سړی کنه او مولانا مسلې تپوس کې یاره مولا صاحب دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی دا څه خیال نو سړی غوړي مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې پورې ارڅ ورته بیان او کس پیرین ورته وای چې زه بیا به وګورم او یې لګ بیا به وګور کنه او کوړی نو ورته پلاني کتاب کې داسې لیکلي پلاني کې داسې لیکلي پلاني کې داسې نن سهار پلار را روانم یو سړی راغی نو ما ته وی چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې وی چې ته په ما خور مورې خډر غوسه کې ما ایله په دې کار کړی ایله دې کار ولولې مال څو خزه ته خور مور پر رضا وایي دا تاسو راشي مولا ته مولا سره ډېر په غوسه نو تاسو په غوسه او چې زما کو اسمان نه پیژنه خسته خزه ته یو دوه درې وي تاسو ما دوکه کې په غوسه نه چې د شراب په نشه کې دی یو دوه درې ورته ویلي چې ستا عمر دا خزه بیا پتا نه راوړي تر څو پورې چې بل میړنی کړي هغه سره شپنی تیر چې ستاو چې د شراب په نشه کې دی ورشي نو ستراشي مولا له دوکه او چې ډېر په غوسه یاره جنوس مکه اسمان نه پیژند داسې په غوسه نو پر ازام سو خزل طلاق ورکړي طلاق ملا ورکړي چې ورته په غوسه یې کړي نو زه توکا کولم وای جنو ډېر په غوسه ما او ورته مې چې ته په ما خور مورې ما یې لږ کار کړ او مال دلته یو ټکی وکړ
په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهیږي نه او ما نه به تپوس کې که چا درته څه وي غلط به وي او بیا به دې زه نه پرېږدم په منبر به دې یاد نو خیر یاد خو مې کوو نامه مې نه ده نو مال پرې به دې نه دم کله راشم ما یو 2-3 ورځې پس راشم نو چې 2-3 ورځې پس راشم نو بیا به 2-3 ورځې پس ورته نور دا چې تا ته پته ولګي چې دینم دنیا کې څه شی دی دې پسې دوړ کول حکمت کو اپنا گم شدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اسے اپنا مال د دنیا د قانون نقطو ته خو د وکیل بلخانه ته ورمشه کابلای ته وکیل نه تیم وامله تا له خو د قانون یو نقطه وخه تا د پاره خو د عدالت کې یو باسو کی چاولې در نظر 2000 روپۍ نه رسې زه د خدای د قانون وکیل مفتم غواړي او الټب ماته خان استاد سوجي څه خیال دې مسلې متعلق ورته نه پوهیږم نه خیال نه پوهیږم ذات رکشت بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشه دین معشوقه ده او معشوقه وي جوړې دي په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوا ده دا نن تاسو ته دا دین سپکم ذکر سپک ذکر چار شپه په دې لوډ سپیکر وګوره د مليانو سال جوړ کړنګا یو طرف نه لګي بداوته یو نه نه اخلاق کاری چې د تورتورو ته خپل مخامخ کړي او بس لګي دا یو نخرخ تلاوت وخت معلوم نه دی د ترجمه وخت معلوم نه دی د مسلو وخت معلوم نه دی چرته په کلو کې دا غوبل جوړي چرته واوري دا ډله بازی بغیر د جمعې یا چرته خاص پي تقریری میلاد شریفی وغیرہ وغیرہ دین سوا تاسو نه بند کړئ دې سيزونو دین بے قدر دین بے عزت دین خدا سے شه دې چې تب اور پسې ځان ملنګای په خدای قسم دا حدیث او دا قران چې دا نن تاسو ته به پیسې نن که خیالو کوي دا دنیادار خلق هغه جمعات تنظیم نه چې چرته تقریر کوي وې دلته ټایم زیات ستا دا ټایم ډېر قیمتي دی ټایم دی قیمتي دی ټایم زیات دا مونږ به قدر هغه شی نه دی چې په دې منبر علما او تاسو ته بیان دا خو چې ورپسې ګرځي د قیامت علامو کې به یو علامه دامي چې سلويخ ترځي به یو معمولی مسله پسې سړی ګرځي د سیمولا باندې پیدا کیږي چې معمولی مسله هغه حالات جوړيږي نه زما عزیزان ورزمه دا چې د دین یو خاص وخت دغه قدر او وقار بس باریکات د دین با محفوظ ساتي ابو بکر صدیق شاهی پرې خو غدا شو دي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه با هر لف قدم پس ورکات نفل وکړه چې خدای مال دې دا توفیق راکړي چې ستاسو پیغمبر په حدیث پسې زراوال یو حدیث تا ته حدیث چې ترجمات کې بیان نه زموږ مولا دی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري او کتاب راوست تاسو پوښتنه مونږ ته پکار دي چې لږ سوچ علم راکې راشي خو عقل راکې نه فکر راکې نه د وخت مقتضیات نه پیژنو د وخت نزاکت نه پیژنو د سړی شان او شوقیات هر سړی ته وګوري داغه د شان مناسب خبرې به ورسره کوي سړی ته وګوري چې د کم مزاج دی نو هغه مزاج مطابق خبرې به ورسره سړی اکړ خان غوندیو او هغه تاسو وکړه ورته نیم خبر بل مولا لاش اوس ما ته وایي او ته دومره لوی مولا زه چا درته ویلي چې لوی مولا ما خاص زه خو لا چړم نه زه تاسو پوښ بادشاہ وزیر اعظم استاد تصور کوي چې مولا نه تاسو کوم زما بي عزتي ده اوس څوک غلام ود اگر هغه ته تاسو کوي چې صاحب ولی پریشان ورته بادشاہ رانه مسلې تاسو کړې ده زه خو والله کته کوي وې څه مسله ده نو ته څه پوي وې صاحب زه ځکه پويګم
چې دا دین میراث ته د غریبي سینې دین دی دا میراث ته د غریبي سینې همیشه قرآن او حدیث وګي نهاري تګي سینې د یو زمانه نه بلې زمانه ته نقل کړي مالدار سينو قرآن د یو زمانه نه بلې زمانه ته نه نقل کړي غریب او وګي سینې دا زه غریبم ستا غلام زه پوهیږم وکل یوم هو فی شان الله وی هر ورځ د خدای په یو نوی شان کې بادشاہ وی چې هر ورځ دا نوی شان معلوم کړي چې دا دې غلام ورته وی ما بوزه بادشاہ له چې ستا په ځای جواب وډر سبا غلام را روان کو بادشاہ ورته وزیر اعظم ته چې تاسو ته وکړو مسلې پته دی ولګول او چې زما دا غلام به جواب درکړي ته داسې کوس پاس ګول چې وزیر اعظم نه پوهیږي نو غلام ورته وای غلام کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په نوی شان کې داسې شي هغه را پاسې دوی وکړه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب